څخه چې څنګه کولی شو چې ګالري هیک کړو، یعنی کوم فلمونه کوم عکسونه چې په ګالري کې وو هغوی ته لاک ورکړی وي څنګه کولی چې هغه وګورو. ملګرو که چېرته تاسو نوي یاست نو زما یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او د بیل په نشان باندې کلیک وکړئ او په آل باندې کلیک وکړئ تر څو زما نوې او تازه ویډیو تاسو پورې در ورسیږي. نو ملګرو نن مې تاسو ته د ګالري هیک په اړه ویډیو جوړه کړې ده چې ملګرو که چا ګالري ته کوډ ورکړی وي نو موږ څرنګه کولی شو چې د هغې ګالري وګورو. ملګرو داسې ګورو چې موږ کله ګالري ته ورشو نو موږ ته ملګرو کوډ راځي، یعنی موږ دا ګالري نشو کتلی. تاسې وګورئ ملګرو، زه یې درته لایو ښیم څنګه کولی شو. ملګرو زه ویډیو شروع کوم ملګرو، وخت مو نه ضایع کوم. د ویډیو په طرف کروم را خلاصوو. په کروم کې ملګرو دلته لیکو، تاسې ګورئ چې درته همغسې ولیکه فایل پسې به دغه نشي، بیا به کلاش بیا به نو سی ډي کارت بیا به نو بیا کلاش. ملګرو دلته دغه پسې کلیک کړئ. هم چې کله کلیک کړو ملګرو تاسو ولیدل چې زما ټول ګالري شیان دلته راغلي. تاسې وګورئ مثلا ملګرو غواړم چې زه کوم فولډر وغواړم هغه خلاصولی شم. مثلا زه دا فولډر راخلاصوم، په دغه فولډر کې ملګرو دومره شیان دي وګورئ، موږ هلته نشو کتلی چې وګورو، انټرنیټ یې څه کمزوری دی ملګرو. مثلا زه دا فلم دی ملګرو، که عکس زه غواړم دا راخلاص کړم. څه شی دی دا؟ نو ملګرو دغه دی چې موږ د هر چا ګالري کولی شو چې ویې ګورو ملګرو په ډېر اسانۍ سره. ملګرو کوم بل فولډر غواړم، مثلا دغه فولډر غواړم دا راخلاص کړم. ملګرو په دغه کې کوم فولډر بیا انتخابوم؟ دا کیمره کې ملګرو نور څه شی دی؟ کیمره کې عکسونه دي، دا غواړم دا راخلاص کړم. ملګرو مو دغه د عکس. نو ملګرو دا و د ګالري هیک. هیله من یم چې ویډیو مو خوښه شوې وي. که چېرته مو ویډیو خوښ شوې وي نو در سره لایک او شیر یې کړئ. ملګرو زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو زه تاسو ته ښایسته ویډیوګانې جوړې کړم. او که کوم مشکل و ملګرو نو کمنټ وکړئ، زه درته ویډیو جوړوم. نور مو ملګرو په الله سپارم تر بلې ویډیو پورې.